که غریب په گاونډ کې داسې بېنوا ناست دی او ته چې دی د خپلو بچو سره په مړه ګېډه باندې خوراک کې دا روژه ته الله نه قبلوي. خپله محله کې سوچ وکړه، خپل گاونډ کې سوچ وکړه چې غریب شته او که نشته. که غریب شته نو هغه له څه ورکول پکار دي او د هغه کره به څه یو څه به نه وي. ته په چرګ او په غوښه باندې روژه ماتی کوې، غریب سړی چې دی نو هغه په ساګو باندې روژه ماتی کوي. ستا روژه به ولې الله قبلوي؟ ستا روژه به ولې الله دې چې قبول کړي؟ ته په روژه کې د سهار نه د ماښامه پورې خوب کوې، ماښام ځان له زبردست خوراکونه کوې. غریب سړی سهار راپاڅي د ماښامه پورې مزدوري کوي په روژه کې، ماښام بیا ساګو ته کښېني. ستا او هغه روژه کې فرق دی، ستا بولې روژه قبلېږي. که چېرته چا دا سوچ ونه کو چې زما سره په دې ګاونډ کې د پلانکې سړی دی، د ده کره د خوراک سشتي او که نه، یا د ده کره کم خوراک په دسترخوان باندې پروت دی، بچي ورته راغونډ کړي او زما کره کم پروت دی. که چېرته دا نوڼی د غریب سره نیمه نه کړه، د خپلې روژې د قبلېدو تمه دې نه ساتي چې زما روژه به قبول شي او دا روژه به زما جنت ته رتلو ذریعه جوړه شي، دا روژه به زما د جهنم نه د خلاصي ذریعه جوړه شي. تر هغې پورې به روژه نه ماتی در څو پورې چې تا د خپل غریب ګاونډي او د خپل یار غریب دوست تپوس ترې نه دی کړی او د هغه معلومات ترې نه دي کړي چې د ده کره کور څه پراته یو بس دسترخوان باندې څه خوري. مونږ دا سوچ د اوسه پورې کړی، دا سوچ مونږ ولې وکړو؟